صحیح مسلم کی حدیث دے وہی آغا خلق سر اللہ رب العالمین وعدہ کرے دا څوک چې نشه کوي شراب څکي سګرټ نسوار وغیرہ څوک چې نشه کوي په دې خلق به الله رب العالمین طینة الخبال څکي. طینة الخبال څه ته ویل کېږي؟ وایي طینة الخبال چې کله د جهنمیانو نه دا کمې وینې ځوي وځي او د دغو نه یو ډنډ جوړ شي وایي دې ته طینة الخبال ویل کېږي. دا به یوه خټۍ او په هغه خلقو به الله رب العالمین وڅکي څوک چې په دنیا کې نشې کوي شرابونه څکي. او بل حدیث کې راغلی ابن حبان رحمه الله ذکر کړی دی په روایت د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي هغه خلک چې نشه کوي شراب څکي وایي په دې خلقو به الله رب العالمین نهر الغوطه وڅکي. نهر الغوطه څه ته ویل کېږي؟ وایي نهر يخرج من فروج المومسات ويؤذي اهل النار. وایي نهر الغوطه دې ته ویل کېږي وایي په دنیا کې چې دا کوم خلکو کم الکان جنکۍ سړي ښځې دې چې په دې دنیا کې دا کوم زیناونه کړي دي وایي په جهنم کې به الله رب العالمین د دغه زناکارو سړو د ښځو د عورتونو نه الله رب العالمین یو قسم اوبه راوباسي چې دا به ډېر بدبویه او الله رب العالمین به په نشهخورو خلقو باندې وڅکي څوک چې نشې کوي په دنیا کې نسوار کوي سګرټ کوي نشه چې څوک کوي د قیامت په ورځ به الله رب العالمین نهر الغوطه وڅکي. هغه نهر او هغه اوبه چې د زناکارو د خلقو د پرجونو نه راوځي دا اوبه به الله رب العالمین په نشهخورو خلقو باندې وڅکي. څلورم قسم اوبه او څښاک د جهنمیانو په جهنم کې هغې ته ماء المهل ویلی کېږي. ماء المهل څه ته ویلی کېږي؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه چا تپوس وکړو چې ماء المهل څه ته ویلی کېږي؟ وایي که دردګي زیت لکه د تیلو د اخیرې کله چې تیل وخوټ کړي او د هغې نه د اخیرې وځي دقسې ګرم خیرې د تیلو به الله رب العالمین په دې جهنمیانو باندې وڅکي چې دا دې ته ماء المهل ویلی کېږي. او د انس رضی الله عنه روایت دی وایي که چېرته یوه بوکه ده د دې ماء المهل د دې ګرمو اوبو یوه بوکه د دنیا په منځ کې وشي وایي لاحرق ما بین المشرق والمغرب. وایي د مشرق او مغرب په مابین کې چې څه دي دا ټول به د دغې یوې بوکې د وجې نه چې ماء المهل دی دا هر څه به دې دنیا کې وسوځي. که چېرته یوه بوکه د ماء المهل نه دې دنیا ته راوارتولی شي.